دا غریب د ماښام چې سم دی ماسخوتن د سهاره پورې همدغه ټینشن یې ګالي را ګالي بدتلي او همدغه ټینشنو کې غریب سار شي بیا سار د نشي او دوه ګولۍ وخوري او وده شي بیا ماسپښین را پاسي بد د مانې دا 30 کاله دغسې تېر شو دا امت یې غمګین دی په دوران کې یو وړه غوندې مسله را پیدا شوه خو زه هغه ما ډېر په بادرۍ سره هینډل کړه نور چې بیا هغې نه ما کوشش هم دا و چې زه دا خلک ورسوم یو ځای ته ورسوم لکه بیا خو زه خبره خرابه شوه ده راوسو ده راوسو دې ځای ته راوسو نور دا شاته دا هلک ولې خندې یار غریب سرم نور سپین شو ګیرې هم سپینه شوله غاښونه یې سپین شو زړه یې سپین شو او دا ټینشن یې ورځ په ورځ دا وایي چې عزتګل ایډوکیټ وایي چې بھائی دا ټینشن یې ولې نه کمیږي ولې نه ختمیږي رجل دا پروګرام خپل برابر کړ صحیح او انشاءالله چې بس لګي تیاروي خیره سره دا اوس روسټ تیار دی روسټ دی نمکین روسټ نمکین روسټ سلامونه دوستانو زه ستاسو ملګری آغا خان او ملګرو سره راوتي په چکر او د دې علاقې څه تعارف دی هغه به هم درته وکړي غوښه هم خپله راوړې ده او د دغه غوښه ده د وري غوښه ده دلته اوس موږ لرګي غواړو لرګي نشته دی او دلته لرګي نه پرېږدي لرګي نه پرېږدي زه دوی سره به وکړي که څه وي دا به راله پخه کوي مسالې هر څه به پخپله اچھا صاحب دا څه پروګرام دی برابر کړی دی د روسټ پروګرام دی ښه موږ دغه ته راغلي شادرې ته ښه او شادرې کې دا پروګرام خپل برابر کړ صحیح او انشاءالله چې بس لګي تیاروي خیره سره دا اوس روسټ تیار دی روسټ دی نمکین روسټ نمکین روسټ دا دی اوس څه شی واچول دې کې مې چې چربي اچولې ده ښکته لاندې بیا مې پې غوښه کېښودله مالګې والا بیا مې پکې اوس 2 دانې الوګان کړکړکې مې ښودل پکې بیا به پکې اوبه کېدم او بیا به نیمبوان به مې ښور کړم شنه مرچ مې پکې میده کړو لیټ ولګول خو در باندې بجلي هم لاړه بجلي هم لاړه بس دا د دې غرونه دي جي دلته چې لږه هوا ولګېږي بس بیا بجلي کټ کېږي صحیح شو دیوانو نه بس زړې درې کوئ زړې به تل کوئ دا به څومره وخت کې تیارېږي دا به انشاءالله تعالی په 60 منټو کې به دا تیار شي یوه ګنټه کې یوه دې ته جي موږ 2 ګیلاسه اوبه واچولې ښه 2 ګیلاسه اوبه د دې بس دي ښه دغه غوښه ډېره ده 2 ګیلاسه اوبه به واچولې اوس به په کم ګیس پرېږدي په کم ګیس باندې بالکل په ډګم به بند کړي او بس سر به بند کړي نو بس پرې ویلي د یوې نیمې ګنټې لپاره دا یوه زمونږ روسټ
باندې شو اور باندې کېښودو په کم ګیس باندې د دې به تقریبا 80 منټه 80 منټه دا لګي به دې پخولو باندې او دا به انشاءالله داسې روشت به ښه نرم راشي نمکین روز به په دې باندې پخېږي او د هغې پورې به مونږ وقفه والو او مونږ به یو دمه وکړو یو کپ چای به وڅښو هغې نه بعد به د خیره سره بس بیا به پرې راځو بیا به دا تیار دی صحیح به تاسو سره شریک کوم چې دا پخلی څنګه او د دې سړي د ګپ هم واورو او ډېر مرګلي را سره ناستي باچا صاحب څنګه چل دی السلام علیکم وروره ښایست دی تکړه یاست دی طبیعت هم ښه دی او دا ملګري هم راغلي دي اسلام آباد ته او په اسلام آباد کې شادرې ته راغلي شادره یو ځای دی او بس لاندې خوړ بیږي اوبه روانې دي او بره یو چوپړی غونته کې هوټل دی د دې لپاره موږ ناست دي او کرسۍ پرتې دي روره په دې کې ښایسته ښکلی ګپ لګوو شپه ده تقریبا 8 بجې به وي نو خپل ګپ لګوو هم غوښتل چېرته اوچت ځای ته لاړ شو چېرته غرونو ته لاړ شو او چکر ولګوو لږه هوا بدل وکړو تازه هوا وکړو نو راغلي وروره په چکر باندې بیا دې ورور د موږ خواهش کوو چې یاره یو روشت ستا د لاس موږ وخورو نو ډېر به ښه نو روشت مې هم باندې کړی مې دی او انشاءالله هغه به هم پوخ شي هغه به هم راشي که نصیب هم پکې وبې خورو دغه کوو یو خواهش لرو د تاسو نه چې کله ناکله په میاشت کې هفته کې 2 میاشتو کې یو چکر دپاره یو سیر و تفریح دپاره وځئ او چې دا خیال هم غلط کېږي دغه ټینشنې منشنې چې کوم دي دا پرېږدئ یو هفته نیمه کې چکر مکر لګوئ بهر ته چکر لګوئ غرونو ته چکر لګوئ که په ښاریاتو کې ژوند ستاسو وي نو په غرونو کې چکر لګوئ نو دې سره به ستاسو ذهني ټینشن چې کوم دی دا به ختم وي انشاءالله دا به کمیږي او بس دغه ورونه دي زمونږ باچا صاحب څنګه چل دی ته څنګه یې شکر دی الحمدلله ته خو نن رانه ورک شوی وې بس الله بیرته پیدا بیرته پیدا شوم تقدیري معاملې دي که نه نور دا زمونږ تره دی دا السلام علیکم خپل وار سره صاحب سال دی خلاري د خیرت دی او که نه یاره ګپ ولګوه محفل دی وروره د یارانو دوستانو محفل دی خبرې وکړه څه دې په زړه کې دي څه دې لیدلي دي څه دې اورېدلي دي پوه شو نه ګړېږي سړی خفه دی یار سړي موډ بالکل حاف دی دا ولې دا د دې د پاکستان کې چې څومره ټینشنې دي څومره عوامو ته کومې ټینشنې پرتې دي دا غریب د ماښام چې سم دی ماسخوتن د سهاره پورې همدغه ټینشنې ګالي راګالي بدتلي او همدغه ټینشنو کې غریب سار شي بیا سهار د نشي یو 2 ګولۍ وخوري او وده شي بیا ماسپښین راپاڅي بد دمانې دا 10 کاله دغسې تېر شو دا امت یې غمګین دی او غریب سر هم نور سپین شو ږیرې هم سپینه شوله غاښونه یې سپین شو زړه هم سپین شو دا ټینشن ورځ په ورځ دا وایي چې عزتګل اډوکیټ وایي چې بھائی دا ټینشن ولې نه کمیږي ولې نه ختمیږي او ختمیږي نه وروره بس ورځ په ورځ زیاتیږي دا ټینشن زه الله دې ختمې کړم یا وړه غونډه یو مسله را پیدا شوه خو زه هغه ما ډېر په بادرۍ سره هینډل کړه او نور چې بیا هغې نه ما کوشش هم دا و چې زه دا خلک ورسوم یو ځای ته ورسوم لکه بیا خو زه خبره خرابه شوه ده راوسو ده راوسو دې ځای ته راوسو نور دا شاته دا هلک ولې خندې یار بس ځانونه به خدای ته سپارو او پهلوان را سره زمونږ زړه په پهلوان ډاډه دی نن هم ډېر همت وکړو منډې ترړې ووهلې خو زه کامیاب زه الله دې په خیر ورسوي داسې کوو زه به یې واچوم ما باندې پیرزو وکړي وبې کوم در باندې روغ
موړ شوې ماشاءالله شکرګزاري وکړه خوندور روش په خړل قسم دې چې دې روش ما په ژوند نو پړل څنګه شکر الحمدلله دوست مزه وکړه پاچا صاحب مهرباني जी 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 ته پکې چې وې روز زم روز کې پنیمه کې دا د بیرته پنیمه کې پاتې شو تن چیرته مړی بس یارانو دوستانو چکر میلمو پای ته ورسوله دا ټول یاران دوستان اوس دا د شادرې دی اوس دا لاندې اوبه دي سیسټمونه دي نو دا وګوره دا هوټل دی چې په دې ټوله شادره کې همدا یو هوټل دی پوه شوې او بس روان یو اوس بیرته دا لاندې منظره ده اوبه دي وروره کرسۍ مرسۍ پکې ایښي بس چې ورځې نو 500 روپۍ به راغلي نورو یاران دوستان به را روان